د نن ورځې تازه مهم او لنډې پیښې له موږ څخه په لنډو کې واورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت نن چهارشنبه اقرم 15مه د یوې اعلامیې په خپرولو د راتلونکې اونۍ شنبې ورځ اقرب 13مه د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د زوکړې د ورځ په مناسبت په ټول هیواد کې عمومي رخصتي اعلان کړه. حمدالله محب د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب نن چهارشنبه لړم 15مه د کورنیو چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابي سره ولیدل. د کورنیو چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابي د خپلو لاسته راوړنو، پرمختګونو او په تیرو 8 میاشتو کې په دې اداره کې د رامنځته شوي اصلاحاتو په اړه معلومات د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب سره شریک کړل. ښاغلي اندرابي ټینګار کړی چې د کورنیو چارو وزارت تر پخوا لا ډېر په خپلو کارونو کې فعال شوی دی. فضل هادي مسلمیار وایي که د کونړ ولایت د نړۍ ولسوالۍ له هغه سرتیرو سره مخ شي چې د پاکستان پوځ په مقابل کې په میړانه جنګېدلی، لاسونه به یې ښکل کړي او هیوادنۍ مینې ته به یې سلام او احترام وکړي. پاکستان په کابل کې د پاکستان سفارت په خپله یو اعلامیه کې ویلي دي چې دوی به یوازې سختو ناروغانو ته د پاکستان ویزې ورکړي. علي وزیر د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د پاکستان د قومي انسمبلۍ غړی علي وزیر د مولانا فضل الرحمن ملاتړ کړی دی. هغه په خپلو خبرو کې ویلي دي چې دوی یوازې د مولانا فضل الرحمن نه بلکې د ټولو هغه کسانو ملاتړ کوي څوک چې د بې درکه شویو پښتنو پوښتنه کوي. فرید هوتک افغانستان کرکټ بورډ ویان فرید هوتک باندې بیګا شپه برید شوی دی او د هغه له کوره موټر تښتول شوی دی. عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم په خپله یو خبرپاڼه کې ویلي دي چې تقلبي رایې چې د رایو ډیره برخه جوړوي دوی ته په هیڅ صورت د منلو وړ نه دی. غني ولسمشر غني نن د جلغوزیو د ورځې د نمانځنې په مراسمو کې په خپله وینا کې ویل چې زموږ پټې خزانې نورې پټې نه دي، زموږ دي، رڼې دي، مشروع دي او د افغانستان د صادراتو وړ دي. ننګرهار ولایت کې د داعش وسلوالې ډلې 4 غړي نیول شوي دي. دغه کسان په داسې حال کې نیول شوي چې غوښتل یې د ښځو په چادریو کې وتښتي. کرکټ د افغانستان له لوري اکرام علي خیل او رحمت شاه په زړه پورې توپوهنه ترسره کړه چې دواړو 50 وهلې او افغانستان د ویسټ انډیز لوبډلې ته 195 منډو هدف وټاکه. پاکستان کې د عمران خان د حکومت پر وړاندې له څو ورځو راهیسې په اسلام آباد کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ احتجاج روان دی او د هغه د استعفا غوښتنه کوي. تازه مولانا فضل الرحمن په خپلو خبرو کې ویلي چې عمران خان دومره لوی سړی نه دی چې زموږ غوښتنې وانه وري. هغه زموږ ستونزه له حکومت سره ده او موږ کله هم نه غواړو چې استخباراتي ادارې پکې ښکیل شي. احمد شاه ابدالي ببرک اکبري وایي چې دغه فلم د پانیپت په جګړه جوړ شوی دی چې احمد شاه ابدالي پکې مراټیانو ته ماتې ورکړې وه. هغه وایي چې دا یو جنگي فلم دی چې تورې پکې ښکاره کیږي. هغه وایي چې زموږ په دغه جګړه کې مراټیانو ته ستره ماتې ورکړې وه. فرحان یوسفزی د افغانستان کرکټ بورډ عمومي مشر فرحان یوسفزي د نظم او ډیسپلین کوډ په جدیت سره د عملي کولو لارښوونه کړې او ویلي دي چې کرکټ بورډ باید د نظم او مسلکیتوب یوه ښه بیلګه او له سیاست او ډلبازیو څخه پاک او لرې وساتل شي. د ارګ غبرګون افغان ولسمشرۍ ماڼۍ د ولسمشر غني د سولې مادې طرح په تړاو د اجرایه مشر عبدالله څرګندونو ته په غبرګون کې وایي چې دا طرح د سولې ترلاسولو لپاره څرګندې موخې لري. اجرایه مشر عبدالله د سهشنبې په ورځ له فرانس پریس خبري اژانس سره مرکه کې دا طرحه خیالي وبلله. درنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې هره شپه د ورځې تازه مهم او لنډ خبرونه په لنډو کې واورئ نو زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ او ویډیو سره حتما لایک کړئ.